ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب وایي چې اذان او د هغه ملګري اسامه ترې ډالۍ وي د ژوند سارا ته مې د مینې باډیوه راوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې او زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې او ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې او دغه سړی د محفل رنګ ته ګوري اوروي څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې او زما د غرونو د ښایست د غمه هر سوداګر د کرش مشینو فولادي سپیناره راوړې او د محبت تهاړ تودو غرمو وخلي صابر د خپل ارمان د ونې سوري لا دمه راوړې او شعري ترې دغه یو څو شعرونه جاوید شاه درمان صاحب ډالۍ وي چې د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه او ما سره کور کې او ټوپک دی پیرابا پخلمه او د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زمونږ زه څه بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلمه او هغه فنکار یم چې سندرې مې ژوندی ساتلي هغه فنکار یم چې داد په انتخاب اخلمه او افسر افغان یو څو شعره دي چې یو خو زوروره ده او سمه جنګ ببره ده یو خو زوروره ده او سمه جنګ ببره ده تور کمیس چینار ونه دا جوړې د بره ده دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده او موله امن خو کونتره ده دا خو اره خان کره نوکره ده او دې مور نه بچی روږدی دا مور چې اوتره ده او دا جینۍ ټپه وایي ما نه معتبره ده او دا چې په کلس کلس خاندي دا زما د سره ده او زه په نوم افسر یم او دا پوره افسره ده ډېره مننه شکریه